الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. په تیر بیان کې مو ویلي چې عبدالمطلب خپل زوی یو زوی نظر کړی و چې هغه پچه به یا قرعه په عبدالله باندې وختله او هغې ته الله به نجات ورک. نو عبدالمطلب په دې باندې ډیر زیات خوشحاله شو او لاړه عبدالله ته د بني زهره د قبیلې د سید او د سردار لور وغوښتله چې آمینه بنت وهب نومېده او هغه عبدالله ته په نکاح کړله. په دغې موده کې لږ وخت وروسته عبدالله مدینې ته لاړه، اول ته وفات شو. وروسته له دې نه د دوشنبې یا ګل په ورځ د ربیع الاول په میاشت کې عام الفیل چې مخکې د فیل واقعه ذکر کړله، هغه کال بیا د فیل په نوم باندې مشهور شو. په همدې کال باندې چې د 501 میلادي کال سره سمون خوري، په دغه کال کې ډیر ناشنا واقعې وشوې. یو د هغې نه دا چې د کسرا د ماڼۍ 14 کمې پخڅې چې وي هغه ولیدلې، د مجوسو اور مړ شو، نور داسې علامې را ظاهره شوې. په دې سره زمون خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی. نبی علیه السلام مور امینه وی چې کله دی پیدا شو نو ما ولیده چې داسې یو نور د اسمان طرف ته خور شو او دغه کې ما د شام چې کومې ماڼۍ وي هغه مې ورکې ولیدلې. په دې طریقې سره هغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چې رحمت للعالمین و، دغه رنګي ټولو انسانانو ته به په ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي. الله رب العالمین انسانانو ته د رحمت په سترګه باندې وکتل او دا رحمت للعالمین دنیا ته راولېږه. وروسته له دې نه حسان ابن ثابت رضی الله عنه وی چې زه په مدینه کې وم، یو یهودي اواز وکړ او ویلې چې ټول یهودان یې راجمع کړ او هغوی ته یې ویلې چې نن د احمد چې کوم ستوری و هغه ښکاره شو. نو چې کله نبی علیه السلام دنیا ته راغی، په عربو کې او د مکې په خلکو کې دا رواج و چې کوم دا د ښاریاتو اوسېدونکي وه نو دوی به خپل بچیان د رضاعت په موده کې اطرافو ته لیږل. دا ځکه چې د ښار لکه زموږ اساس کې مشهوره د ښار کې چټلیانې وي، مرضیانې موجودې وي، نو د دې په خاطر باندې چې دې مریضیانو نه بچ شي او دغه رنګې جسمي قوي راشي، نو یو اطرافي قبیلې ته به په رضاعت باندې ورکه تر 2 کالو پورې به هغوی سره و. نو نبی علیه السلام چې کله پیدا شو، په دې وخت کې د بني سعد ابن بکر قبیله راغلی وه او ماشومان یې اخیستل په رضاعت باندې. نبی علیه السلام پلار مخکې وفات شوی، وروسته د خپل پلار د وفات نه پیدا شوی. نو حلیمه قصه کوي، دا هم د دغې قبیلې نه وه چې کوم راغلی وه او رضاعت باندې ماشومان اخیستل. وایي زموږ ټولو ملګري چې کومې وي هغوی ماشوم واخیسته او نبی علیه السلام چې څومره زنانه راغلی وي دوی ټولو ته وړاندې کړی شو چې دا واخلئ. خو چې کله به هغوی واورېده چې یتیم دی نو بیا نه اخیست، ځکه چې هرې زنانه به د دې تمه کوله چې پلار یې موجود نو ما سره به د دې په مقابل کې څه نیکي وکړي. خو چې کله د یو ماشوم پلار نه وي نو د هغه به موږ سره څوک څه ښه وکړي. نو هیچا نبی علیه السلام نه اخیست ځکه یتیم و. په دې وجه باندې حلیمه وایي چې ټولو ته ماشومان ورسېدل، ما ته ماشوم ورسېده. دا مې خوښه ونه ګڼله چې خپل ځای ته واپس لاړه شم او ماشوم را سر نه وي. نو مجبوره شوم او خپل خاوند ته مې ویله چې همدغه ماشوم به واخلو چې کوم د یتیم ماشوم دی او ځان سره به ویسو. وایي خاوند مې راته ویله چې واخله، کېدی شي الله رب العالمین ورکي برکت وګرځوي. نو حلیمه وایي چې کله موږ دا ماشوم واخیسته چې اول مې سینو ته کېښوده، د دې یو بل ماشوم و. نو دی وایي چې زه دا کال چې و دا د وچکالۍ کال و، وچکالي وه. نو په دې کال باندې بارانونه نه و،
وی کله به چې د دې ورور چې ابل ماشوم د هغې رضاعي ورور هغه به ټوله شپه به یې ژړل دغه رنګې زما په شیدو باندې به نه مړېده خو چې کله مې نبي علیه الصلاة والسلام واخیست په دې ورځ باندې دا هم موړ شو او هغه بل ماشوم چې کوم و هغه هم موړ شو چې دې رضاعي ورور کېده او دواړه وده شو وایي موږ دا ډېره ښه شپه تېره کړله چې موږ راغلي وو موږ ځان سره یو حیوان راوستی و مخکینی زمانو کې غالبا حیوانات یا به اس یا به اوښو او یا به خر د دوی سره خر و اوس شاید دا عیب حساب شو په هغه زمانه کې دغه شیونه د سوارلۍ په حیث باندې استفاده کېدله وایي دا دومره بیکاره و چې موږ کله راتلو نو زه د ټولو نه وروسته را روانه وم خو چې کله واپس موږ سره د الله رسولو نبي علیه الصلاة والسلام نو دغه کم خر چې موږ سره او دا ور باندې سوره وه نو دا د ټولو نه مخکې شو وایي دې نورو زنانو ما ته وویل چې لږ په ارامه ځه ته خو هغې مخه بیخي راتلی نه شوي او اوس دې مخه موږ ټول نه مخکې روانئ وایي ما ورته ویل چې دا خو هماغه خر دی چې کوم باندې زه راغلی وم دغه رنګې و چې کله واپس لاړو نو ډېر برکتونه زما په دې کور کې راغلل د عربو ژوند عموما په ګډو ویزو او دغه رنګې په میږو باندې روانو د دې دا به څرول او ساتل به وایي زموږ ګډې او میږې داسې وي چې د وچکالۍ کالو شودي ورکې نه وي دغه رنګې چې کله به څرولو ته ویوړلی شي نو واپس به سمې نه مړېدلې خو چې کله نبي علیه الصلاة والسلام د ځان سره ویوړه نو د دې نه پس چې کله به زموږ ګړې راتللي نو مړې به راتللي او دغه رنګې به یې شودې په غولانځو کې نه ځایېدلې نو موږ ټول به پرې واړه شو نو چې کله مې اوله شپه سبا کړه وایي ما ته دې خاوند مې وویل چې دا کوم ماشوم چې تا اخیستی دی په دې کې برکت موجود دی نو د حلیمې په کور کې نبي علیه الصلاة والسلام 2 کاله د رضاعت موده واخیستله چې کله 2 کاله پوره شو د شیدو نه بیل شو نو حلیمې نه غوښتل چې واپس خپلې مور ته بوځي ځکه چې د هغې کوم برکات یې ولیدل نو واپس راغله مکې ته او ماشوم محمد صلی الله علیه وسلم هم ورسره دی د هغې مور ته یې ویلې چې دلته دې مکه کې خار دی او دا مرضونه دي نو دا ماشوم موږ سره پرېږده نو وروسته د ډېر کوشش کول نه هغوی ورسره دا ومنله چې صحیح د ځان سره واپس بوځي چې کله واپس بوته نو څه موده پس نبي علیه الصلاة والسلام ته 2 ملایکې راغللي او د نبي علیه الصلاة والسلام سینه مبارک یې څیرې کړله او د هغې نه زړه راویست او هغې پاک صفا وینځه او دوباره واپس که په دغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام بار مستی کوله د ماشومانو سره چې کله هغه ماشومانو ولیده نو هغوی حلیمې ته په منډه راغله او ورته ویلې چې محمد ووژلی شو نو چې کله دا خبره هغې واورېدله چې واپس راغله نو هغه ملایکې تللی وي د نبي علیه الصلاة والسلام رنګ تک زیړ شوی و بدل شوی و نو بعد د هغې نه حلیمه ورباندې وویرېدله چې هسې نه چې ده ته ضرر ورسېږي واپس امینې ته راوست نو هغې ورته ویلې شتا خو ما نه بولی و نو څنګه دې واپس راوست نو هغې ورته کیسه بیان کړله چې داسې د دې خو یو 2 سپین سړي راغلي او د دې سینې څیرې کړله نو امینې ورته ویلې چې آیا ته په دې باندې اېرېږي چې شیطان به دې ته ضرر ورسوي دې ته شیطان ضرر نشي رسولی د دې ماشوم دپاره یو شان دی دا چې کله پیدا کېده نو ما دا کتلی و چې یوه رڼا په دې اسمان طرف ته خوره شوې ده او په دې کې ما د شام او د اوسنۍ چې سوریه ورته وایي د دې چې کومې ماڼۍ دي هغه ما پکې کتلی وي نو بیرته یې د خپلې مور سره پرېښود امینې سره امینې سره و کله چې نبي علیه الصلاة والسلام 6 کلنۍ ته ورسېده نو امینې وغوښتل د دې ماماګان د نبي علیه الصلاة والسلام دا په مدینه کې اوسېدل چې بني عدي بن النجار دې قبیلې نه نو هغوی ته ورغله دې په خاطر چې د هغوی زیارت وکړي او هغوی سره نبي علیه الصلاة والسلام هم په دې باندې خوشحاله شي چې دوی په دې لاره کې ځان سره د نبي علیه الصلاة والسلام نیکه عبدالمطلب ورسره دغه رنګې ام ایمنې ورته ویله د امینې چې کومه خادمه وه هغه ورسره وه نو دوی لاړل مدینې ته
چې کله واپس راتله نو په لاره کې امینه سخته مریضه شوه. تر دې چې ابوا منطقې ته ورسېدل نو امینه وفات شو. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام واپس مکې ته راغی، پلار خو یې مخکې د پیدایش نه وفات شوی، مور یې هم وفات شو. بیا د دې کفالت عبدالمطلب د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه په غاړه باندې واخیست. د عبدالمطلب یو عادت و، طبعا د مکې سردارو، چې کله به دا سوری را وګرځېده ماسپښین کې، نو بچیانو به هلته ورته یو فرش خوراوه، نو په دې فرش باندې به هیڅوک نه کېناسته غیر د عبدالمطلب نه، مګر نبی علیه الصلاة والسلام به راته او په دې فرش باندې به مخکې دې نه چې عبدالمطلب راشي دا به پې کېناسته. نو د نبی علیه الصلاة والسلام ترونو د عبدالمطلب زامنو به دې منع کاوه، چې کله به عبدالمطلب ولید نو هغې به ورته ویل چې دا هم منع کوئ. د دې ماشوم دپاره به یو شان وي، یو لوی شان به د ده دپاره وي په آینده کې، نو دا د دې نه مه منع کوئ. تر دې چې 8 کالو ته ورسېده، په 8 کلنۍ کې نیکه هم وفات شو، عبدالمطلب هم وفات شو. وروسته د هغې نه کفالت ابو طالب واخیست. ابو طالب سره اوسېده، ابو طالب هم ورسره ډېره زیاته مینه کوله. تر دې چې 12 کلنۍ ته ورسېده، د عربو د مکې چې کوم عربو اوسېدونکي وو، د دوی اکثره ژوند په تجارت باندې روان. نو په چې کله نبی علیه الصلاة والسلام 12 کلنۍ ته ورسېده، نو ابو طالب وغوښتل چې په تجارت باندې شام ته لاړ شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم د ځان سره ملګری کړ، د دې په خاطر باندې چې دا طریقه زده کړي چې کومه تجارت طریقه ده. نو په لاره باندې روان دي چې شام ته ورسېدل. په شام کې یو منطقه ده، هغې ته بصره وایي. په دې بصره کې یو راهب اوسېده چې نوم یې بحیرا و. د دې بحیرا عادت دا و چې دې ځای باندې به قافلې تلي او راتلي او دی به نه راوته ورته. خو چې کله دا قافله را روانه وه، نو دی د خپل چې کوم د عبادت ځای او د هغې ځای نه راووته. د دوی نه یې پوښتنې وکړلې چې تر دې چې نبي علیه الصلاة والسلام یې د لاس نه ونیو. د نبی علیه الصلاة والسلام د اوږو مبارکو منځ کې د نبوت علامه وه، د مڼې په شان باندې. نو چې هغې ولیده نو هغه ښه متاکده شو چې دا پیغمبر دی. نو د قوم ته یې وویله، مخې ورته راوګرځاوه چې دا سړی پیغمبر دی او دا رحمت دی دپاره د ټولو خلکو. نو هغوی ورته ویل چې تاسو څه پته ولګېده؟ نو دې راهب ورته په جواب کې ویله چې زمونږ ته په کتابونو کې ذکر دی، نو په دې وجه ما دا وپېژانده او دا به د دې امت دپاره پیغمبر وي او دا به د ټولو خلکو دپاره رحمت وي. تاسې وګورئ الله رب العالمین څنګه وایي: الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله وایي هغه کسان چې موږ دوی ته کتاب ورکړی چې یهودین او نصرانین دي، دوی دا نبی علیه الصلاة والسلام داسې پیژني کما یعرفون ابناءهم، لکه څنګه چې سړی خپل بچیان پیژني. الله رب العالمین ورته دومره وصفونه په تورات او انجیل کې ذکر کړي وو چې الله رب العالمین وایي لکه څنګه چې یو سړی په ډېرو ماشومانو کې خپل بچی پیژندلی شي، دغه رنګ یهودین او نصرانین په نورو خلکو کې نبی علیه الصلاة والسلام داسې پیژني چې دا پیغمبر دی د آخر زمانې. یهودین او نصرانین ټول دا پیژني چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی، خو دومره ده چې د حسد د وجې ایمان نه راوړي. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله رب العالمین وایي یوه ډله د دوی نه حق پټوي، او حال دا چې دوی ښه په دې باندې پوهېږي چې دا غټ جرم دی او حق دغه دی چې دا پیغمبر دی د آخر زمانې. په دې باندې په موږ باندې لازمه ده چې په ده ایمان راوړو، خو بیا هم ایمان نه راوړي. بحیرا د دوی ښه خدمت وکړ، میلمستیا یې ورته وکړله. بیا ورته ویل چې تاسو چېرته روانستئ؟ وایي موږ خو همدې شام ته راتلو، دې علاقو کې دا خپل مالونه خرڅوو. نو بحیرا ورته ویل چې دا ماشوم که چېرته یهودیان په دې باندې پوه شو چې دا د آخري زمانې پیغمبر دی او نور چې کومې فاسقې ډلې دي هغه په دې باندې پوه شوي، نو دې ته به ضرر ورسوي، دا سړی واپس ولېږئ، دا دلته دې اخیستلو او خرڅولو ته مه بیئ. نو ابو طالب د هغه نصیحت ومانه او واپس یې مکې ته د څه کسانو سره ولېږه. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام 20 کلن شو، نو په دې وخت کې یوه جګړه پیښه شوله چې هغې جګړې ته یې د معرکة الفجار ورته ویله. دا په دې وجه
چې دا په اشهر الحرم هغه میاشتو کې چې کوم د حرمت میاشتې دي په هغې کې پېښه شوې وه. واقع داسې وه چې د کنانه قبیلې څه کسان پاڅېده او د قیس د قبیلې څه کسان یې ووژل چې جګړه د همدې وجه شو. قریش او کنانه یو خواته شو او قیس قبیله بل خواته شو. د عکاس په منطقه کې سره جګړه شروع کړله تر دې چې ډېر زیاتې وژنې دواړو خواونه وشي. نبي علیه الصلاة والسلام هم په دې جګړه کې برخه اخیستې وه. خپلو ترونو ته غشي برابرول. چې کله د ورځ اخیره شوه نو صلح سره وکړله او هغه صلح داسې وه چې د دواړو قبیلو مشران به د دواړو قبیلو چې کوم وژل شوي کسان دي هغه به وشمارو چې د چا زیات شو هغې ته به د زیات شو په بدل کې دیت ورکو. نو په دې سره وشو او دغه جګړه ختمه شو. د دې نه وروسته د دې حرب الفجار سره نږدې یو بله واقعه وشو. هغه دا چې د زبیدي د قبیلې نه یو کس او هغه راغلی و مکه کې حرم کې مالونه خرڅول. یو کس راغی عاص ابن وائل السهمي نومېده. نو ده ورنه څه مال او شیان واخیستل خو پیسې ورته ورنه کړلې. دا زبید قبیلې چې کوم کس نو دا وګرځېد هر چا ته چغې وکړلې چې دې سړي ما نه مالونه واخیستل او په دې حرم کې او زما حق نه راکوي. نو هیچا یې خبره وانه اورېده تر دې چې زبیر ابن عبدالمطلب چې نبي علیه الصلاة والسلام تر هغه دا خبره واورېده. نو خلکو ته غږ کړ چې تاسې باندې څه چل شوی دی چې یو سړی راځي په حرم کې د مال خرڅوي او بل سړی دی د هغه نه مال اسې اخلي او د هغې عوض او پیسې دې نه ورکوي. نو چې کله هغه د اواز اوچت که نو د مکې چې کوم قبیلې وي او دلته کوم مشرانو هغه ټول په ده باندې راټول شو او ټول سره جمع شو د عبدالله ابن جدعان په کور کې او دا قسم یې وکړه او دا تعهد یې وکړه چې چېرته په مکه مکرمه کې مظلوم وي که دا د قریشو د قبیلې نه وي او که د قریشو نه وي یعنې که دې د قبایلو نه وي او که نه وي نو د مظلوم به موږ امداد کوو. چې نبي علیه الصلاة والسلام هم د دغه حاضرینو د جملې څخه و. دې ته حلف الفضول ویلي. دا د دې وجه نه نبي علیه الصلاة والسلام سره دی چې کوم عمره خو دا چې د نبي علیه الصلاة والسلام صدق امانت استدلال دا هغوی ته معلوم نو په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام هم په دې کې ځان سره حاضر کړی و. نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې وایي شهدت حلف المطیبین مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم. نبي عليه الصلاة والسلام وی چې زه هغې تعهد ته حاضر شوم سره د ترونو او زه کم عمر وم خو زه دا خوښه نه ګڼم چې په دې باندې ما څه ډېر مال وي. که ډېر مال ما ته څوک راکړي چې د دې قسم نه اووځه او د دې تعهد نه اووځه نو زه به د دې نه ونه وځم. بلکې بل حدیث کې وایي که چېرته په اسلام کې داسې تعهد راغلی ما به هم هغې ته به ورغلی وم سره د دې چې اگر چې مظلوم کافر دی اگر چې دا څوک د سره په دغه حلف کې دغه کاوه تعهد یې کاوه هغه هم مسلمانان نه و خو چې کله خبره د مظلوم ده نو نبي علیه الصلاة والسلام د مظلوم امداد کول دا خوښول. نو په دې سره به د نن ورځې بیان بس کو انشاءالله اکمال وی سبا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.